امر بالمعروف کو نهی لمنکر، امر بالمعروف کو نهی لمنکر، تگ پسپین لار کو مونږ د پیغمبر، تگ پسپین لار کو مونږ د پیغمبر، امر بالمعروف کو نهی لمنکر. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت اړوند د ارجاع او پیګرۍ رئیس مولوي جانان غاو د امر بالمعروف وزارت د علمي بورډ غړو جوزجان ولایت د خپل رسمي سفر په جریان کې د یاد ولایت والي قاری ګل حیدر شفق او نور اماراتي مسؤلینو سره د یاد ولایت په مقام کې د هیوادوالو د ستونزو د شفاف او صریح حل په موخه چې له اماراتي مسؤلینو څخه یې لري ناسته وکړه. په دې ناسته کې د یاد هیئت مشر مولوي جانان غا له ښاغلي شفق او نور اماراتي مسؤلینو سره د خپل سفر موخه شریکه کړه او له نوموړو وغوښتل چې د هیوادوالو د ستونزو د حل په موخه له ټاکل شوي هیئت سره هر ورځ همکاري ترسره کړي ترڅو هیوادوالو ته خپل حق ورکړل شي. دغه ورځ د یاد وزارت د علمي بورډ غړي مولوي سراج الدین سجاد وویل چې د شکایتونو اوریدلو کمیټه د امیر المؤمنین حفظه الله په فرمان جوړه شوې ترڅو د هیوادوالو ستونزې چې له اماراتي مسؤلینو څخه یې لري په شفاف او صریح ډول حل کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې پر ولس ظلم وکړي. امیر المؤمنین حفظه الله به خاطر آب ایجاد کرد که حقوق مردم تلف نشود. خدا نخواسته یک مجاهد که او ادنا است یا اعلا مجاهد است با نام قدرت، با نام منصب، با نام این و آن بالای کسی ظلم نکنه. دغه ورځ د یاد هیئت غړي مولوي ذکر الله فاروقي په دې تړاو زیاته کړه راغلی اسلامي نظام د ولس په همکارۍ او سرښندنو راغلی چې په سختو شرایطو کې به د مجاهدینو تر خوا ولاړ او مرسته به یې ورسره کوله چې اوس ولس ته د خدمت وخت دی چې باید قدر یې وشي چاته اجازه ورنه کړل شي چې پر ولس ظلم وکړي. چونکه به نظامگاه millet birgemizgeydi. Allah'ın fazlı menen bizde bu nizamda kolga getirdi. Bu bir katta ne'mat. Bu ne'matni shukrini bizlar bilsak, Xudoga qolsa kufron ne'mat qilmasak, ki sababi zavoli shu ne'mat bizlardan bo'lsa. Bugun millet qobil tarahhum قابل شفقت چونکه ملت bizlarning qo'limizga shona va shona to'xtadi. Millatda hamkorlik bilan va yori Xudovand bu nizomni bizda qo'lga keltirdi. په ورته وخت کې د یاد ولایت والي قاری ګل حیدر شفق ورغلي هیئت د ښراغلاس ترڅنګ هغوی ته په کارونو کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې دا د هر مسؤل دنده ده ترڅو د ولس خدمت وکړي او ستونزو ته پر وخت رسېدنه وکړي او زیاته یې کړه دې ولس په ډېرو سختو شرایطو کې زموږ ملتیا کړې. اوس زموږ وار دی چې د ولس ملتیا مرسته وکړو او شته ستونزو ته پر وخت رسېدنه وکړو. کوشش بکنیم چنانکه مولوی صاحب محترم فرمود واقعا در 20 سال زیاد کم این ملت مسلمان، این ملت شریف افغانستان همراه ما بسیار زحمت و تکلیف و رنج مشکلات دیدن و سرشان آمدن. این وظیفه اینا هم بود. یک طرف یک نوجوان در میدان سنگر در مقابل اشغالگرا جهاد میکرد، جان خود فدا میکرد، جان خود زخمی میکرد، در بندیخانه میرفت، یعنی جانش به فدای اسلام فدایی کرده بود. این ملت همین وظیفهشان بود. این مجاهد از دور جای نامده بود. این مجاهد هم از بچه همین ملت بود، برادر همین ملت بود. یعنی این همگی وظیفه ما و شما بود. بعد این فرایض، این واجبات در همان دور ادا میکردیم. الحمدلله و ادا شده. د یادولو ده چې یاد هیئت په جوزجان ولایت کې د یوې اونۍ لپاره پاتې کیږي ترڅو د هیوادوالو ستونزې واوري او د حل په موخه تر مسؤلو چارواکو ورسوي. واړې زندګي زموږ د کاله خوښیو ته نه یې له بد
وتل امر پو تکرار کړي پاک غنی اکبر امر پو تکرار کړي پاک غنی اکبر تگ پس بنا لار